دا په لاس جوړ شوي توکي دلته خلکو ته د پلورلو په پار راوړل شوي دي. ګوندې خلکي وپیري. د لاسي صنایعو جوړونکي وایي د لاسي صنایعو پر وړاندې د بازار نشتون یوه جدي ستونزه ده چې حکومت باید ورته زمینه برابره کړي. نو دا جوته خبره ده چې د دې لپاره موږ داسې کوم خاص مارکیټونه د ښځینو لپاره نه لرو چې هغوی د خپل تولیدات په بېغمه زړه او په مناسب قیمت باندې خلکو ته عرضه کړي وړاندې کړي. نو د دې لپاره موږ غوښتنې کړي دي خو تر اوسه پورې کوم مثبت تغییر نه دی راغلی. یوازې دغه ایګزیبیشن دی چې په ننګرهار کې جوړیږي د خلکو لپاره. اوس موږ خو دولت ته همدغه څه کوو تقاضا کوو چې موږ ته دغسې یو سانټر یو جیم مشخص کړي لکه همدغه باغ د شیرزي سو مثال امیر شهید باغ سو په همدغسې جو کې موږ ته یو سانټر همیشه دپاره جوړ کړي چې موږ دغه خپل لاسي صنعت راوړو او دلته او موږ خپله یو بل سره ډېر معرفي کیږو ځان ته خپله مارکیټ جوړوو. ختیځونکي د لاسي صنایعو د برخې مشر شریفه احمدزی وایي د لاسي صنایعو په برخه کې ورسره حکومت هیڅ ډول لاسنیوی نه دی کړی او په خپلو کمو امکاناتو یې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د ښځینهو لپاره د لاسي صنایعو کار ته زمینه برابره کړې. یو خلکو ته ستمګه کارونه پورې دوی پورې مثال تعلق لري او دغه د تجاران دي یا د مثال د افغانستان هغه خلک دي چې د موږ په لاسي صنایعو کې موږ سره دوی داخل دي هغه خلکو باندې د ما غږ ده چې دغه ورځنۍ نمایشګاه نور تیر سي د ورځنۍ نمایشګاه په ځای یوه داسې پروژه واخلي چې دوامداره د موږ ته د کار زمینه کې برابره شي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیزي وایي ننګرهار کې د لاسي صنایعو لپاره یې په ښځینه بڼ کې مناسب ځای جوړ کړی. د لاسي صنایعو والا کولی شي چې خپل لاسي توکي د پلور لپاره یوسي. د عزیزي په خبره که نورې ادارې ورسره همکاري وکړي نو د ښار په داخل کې به د دې توکو لپاره ځای برابر کړي. مارکت باغ زنانه ما که تقریبا 26 دکان داره در 5 جریب زمین که ساحه سبز است، هر امکاناتش برابر است. به خاطر زمین خانم های تجارت پیشه یا صنایع دیستریکت تولیدات داره، به خاطر زمین اختصاص داده شده تا بتانن خانم ها به از این جای استفاده کنن و که بازاریابی داشته باشن. باور دا دی که په ننګرهار کې د لاسي صنایعو لپاره مناسب بازار او د پلور ځای برابر شي نو تر ډیره به د بازار هغه غوښتنه پوره شي چې دلته یې دا خلک د لاسي صنایعو په برخه کې لري او ترڅنګ به یې د اقتصاد له پلوه هم په پښو درېدلي وي.